د کابل پر هوایي ډګر د برید تازه جزئیات. د امریکا ولسمشر جو بایدن څه اعلان وکړ؟ څنګه به د دغه برید غچ واخلي؟ څومره امریکایانو څومره افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده؟ تازه حال په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د 14 تنو امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د برید غچ به له داعش ډلې واخلي. بایدن ویلي له طالبانو ورسره ژمنه کړې ده چې د پاتې امریکایانو او د هغو د همکارانو پر راایستلو کې به د اګست تر 31 وروسته مرسته کوي. جو بایدن ویلي له جولای راهیسې تر اوسه د ټولو راایستل کېدونکو شمیر تر 100,000 کسانو اوښتی دی. بلخوا د کابل هوایي ډګر کې د تیر ماښام پرله پسې چاودنو په نتیجه کې 90 کسان وژل شوي دي او نږدې 300 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنو مسؤلیت چې داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی، داسې وخت وشوي چې بهر ته تلونکي کسان هوایي ډګر دروازې سره راټول شوي وو. د پینټاګون چارواکو ویلي چې په دې چاودنو کې 12 امریکایي سرتیر هم وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې دا چاودنې هغه سیمه کې شوي دي چې د بهرنیانو په کنټرول کې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله د بېلابېلو اعلامیې په خپرولو سره دا بریدونه غندلي دي. بلخوا طالبانو په ټینګار سره وار بیا ویلي چې د هوایي ډګر په کنټرول او بهر ته د تلونکو کسانو په مدیریت کې امریکا په بشپړه توګه ناکامه شوې ده او لویه ګډوډي یې جوړې کړې ده. طالبان وایي د هوایي ډګر دننه ځینې چاودنې خپله امریکایانو کړې دي چې خپلې ځینې وسلې پرې له منځه وړي دي تر څو له استفادې څخه ولویږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.